بسم الله الرحمن الرحیم. دا غږ را سره بدرګه کوي او په ګډه یې بدرګه ځکه کوي چې دا ډیر مهمه خبره ده او مهم وخت دی چې پاکستان غواړي د تورخم دروازه پرانیزي او طالبانو باندې نړیوال فشار راولي تر څو د هغوی مالونه چې کوم دي چې اوس یې سیزن ده دا باید چې خراب نسي او د دوی د سوداګرو هغه تاوانونه سوداګرو ته ونه رسیږي. په لنډ ډول یې درته وایم شاوخوا له یوې میاشتې زیات وخت شو چې د ټرانزیټ پر مخ دغه لاره هم تړل سوې ده، د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره هم تړل سوې ده، ټوله سوداګري ورباندې مطلق ډول باندې بنده ده او دې چارې پاکستان ته کافي زیات زیان اړولی دی. ځخ تاوانونه یې حتی په دغه لنډ وخت کې د دوی 9 لویې کمپنۍ دا وتړل سوې د پاکستان ځکه لاره بنده وه، مالونه یې خرابېدل، نو مجبور ول چې دوی کمپنۍ وتړي، فعالیت ونه کوي، کارمندان رخصت کړي. لومړی ضربه یې دا وه. بله مهمه خبره ده چې لومړی دوی خپله هڅه وکړله چې دا مسله د افغانستان د کابل د لوري سره خبرې وکړي او حل کړي. د دوی د سوداګري وزیر وغوښتل چې کابل ته راسي، خو په اسلام آباد کې افغانستان سفارت ورته ویزه ورنه کړله. له هغې وروسته دوی ترکانو سره قطریانو سره خبرې وکړلې، غوښتل چې د دوی دواړو هیوادونو په منځګړیتوب باندې دا مسله حل سي او دغه لاره خوځېږي ځکه د افغان سوداګرو هغه مالونه ټول خراب سول، خراب تاوانونه ورسېدل. اوس د هغوی د مالټو، د امرودو، د نورو میوو او سبزیجاتو وختونه دي چې باید دوی راواړي او افغانستان کې خرڅ کړي او یا منځنۍ اسیا ته ورسوي. نو کله چې قطریانو هم هڅه وکړله دا کار ناکام سل، هغې وروسته دوی ملګرو ملتونو نه غوښتنه وکړله چې تازه دوی ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې کابل سره خبرې وکړي تر څو دا لاره خلاصه سي. اوس د افغانستان د ولس غوښتنه دا ده چې دا لاره باید په اوس وخت کې د سوداګرو پر مخ خلاصه نه سي او بالخصوص د پاکستاني سوداګرو پر مخ چې هغوی مالونه راوړي. که یوازې خلاصېږي هلته بند افغانان دې راوړي، یوازې خلاصېږي هغه افغانانو چې کډې بار کړي هغه دې راسي، اما د پاکستان د مالونو د راوړلو لپاره باید خلاصه نه سي. لومړی خبره دا ده چې که دوی دا مالونه یوازې دا نه چې افغانستان ته راوړي، دوی د اسیا نورو هیوادونو ته هم تجارت په همدې لاره کې ځکه دوی بله لاره نه لري، نو دې برخې دوی ته زیات تاوانونه رسولی دي. هلته سوداګرو د سوداګرۍ خونې په پاکستان دولت باندې ډېر زیات فشار راوړی دی، مجبور د هغوی په یو نه یو طریقه باندې د دې لارې د خلاصون لپاره هر چا ته لاس وغځوي او دا لاره خلاصه کړي. مهمه خبره دا ده چې اوسه پورې موږ په خوست کې هغه 10 جنازې چې دي د هغوی دعا ملا نه ده کړې، د هغوی د قبرونو هغه اوبه چې دي لا نه دي وچې سوي، یوه خبره جنازې لا نه دي خلاصې سوي. بله زموږ هوایي حریم مو رقص کړی دی، هغه خبره لا نه ده خلاصه سوې، موږ لا بدل او غچ نه ده اخیستی. هېڅ څوک د دانوي یو بل ملګري دا خبره کړې وه، زما ډېره خوښه سوله چې ما ته میوې ونه رسېدې. افغانستان کې کافي خپلې میوې سته، همغه نه استفاده وکړئ، همغه مو بس دي، همغه ټولو ته رسېږي. خاورې وخورئ خو خاورې مه خرڅوئ، دا تر ټولو مهمه خبره ده. موږ پاکستانیانو ته باید دا ثابته کړو چې موږ